دوستانو څنګه کولی شو چې اختر د مبارکۍ لپاره ښایسته تصویرونه ډیزاین کړو؟ نو بالکل تاسو کولی شئ. ګورئ په دې کې ما تاسو ته یو نه په فل ایچ ډي کې نه دا پکې شته چې زمونږ خپل نام ورسره ورکړو. بالکل فری به تاسو ته د ټوله ډیزاین میلویږي. دا ما تاسو ته په خپله ډیزاین کړئ. یو څه نه څه ډیزاین چې دا به تاسو څنګه دا تصویر پکې خپل لګوئ، خپل نام به څنګه ورکوئ او د نور خو خپل دغه شان خپله دا کم چې دی ډیزاین شوي وي دغه شان تاسو ته مې د لیکنې لپاره هم بعضې ډیزاین دلته کې دوستانو سیو کړی وي. هغې کې تاسو لیکنه هم چینج کولی شوه، د خپلې خوښې لیکنه مو پکې ورکولی شوه. نو دا ټول ډیزاینونه چې کم دي دا به تاسو ته په کم ځای کې میلویږي. څنګه به تاسو خپل تصویر خپل نام پکې ایډ کوئ. نو ورځو همدې طریقې ته ګورئ دوستانو. ویډیو حتما له خپلو دوستانو سره شیر کړئ، د یو دوه ګروپو کې هم حتما شیر کړئ. ستاسو بالکل 15 سکنډه هم نه پې ضایع کېږي. نو دا ویډیو در سره حتما شیر کړئ. زمونږ پیج او همدغه شان چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ګورئ تر ټولو اول به تاسو راشئ بروزر ته، ګوګل کې به ولیکئ pixelabefanyourfile.com. دا به تاسو ته ښکاري. دا مو چې کله ولیکلو سرچ چې کړئ، د سرچ کولو سره به دا تاسو ته راشي. که بیا هم پکسلیب نشئ لیکه صرف دا ولیکئ، هغې وروسته دا سرچ کړئ. د سرچ کولو وروسته به دا تاسو ته راشي دا ویب سایټو. دلته کې تاسو دوستانو د دې په سرچ کې هم همدغه پکسلیب اپلیکیشن چې کوم دی دا مو کله چې سرچ کړو بیا تاسو لاندې راشئ. دا تاسو ته په فل ایچ ډي کې میلویږي. دا به ګوره یو زیپ فایل وي، یو زیپ فایل کې به دا ټوله ډیزاین تاسو ته وي چې تاسو یې په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. په فل ایچ ډي کې تاسو د تصویر چې کله پکې ډیزاین کوئ په فل ایچ ډي کې به وي، نو ډېر ښایسته به ښکاري. دلته کې تاسو که غواړئ چې ژر ته دا پکسلیب اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، ستاسو په موبایل کې نه وي، په دې بټن باندې کلیک وکړئ او کوم ډیزاینونه چې زه تاسو ته درکوم د تصویرونه، نو دا به تاسو ډاونلوډ په دې په ټوب اپشن باندې کلیک وکړئ، دا به ډاونلوډ کړئ. کله مو دوستانو چې دا ډاونلوډ کړئ، هغه فایل چې کوم دی انزیپ به کوئ، په هغې کې به تاسو ته ټول تصویران راشي. بیا به راشئ تاسو پکسلیب ته. ګورئ دا ما بالکل دلته کې تاسو کتلی شئ دغه شان مې ډیزاینونه تاسو ته جوړ کړي دي. په دې باندې زما ډېر ټایم ضایع شوی دی، خو تاسو چې کوم دی دوستانو تاسو ته مې اسانه طریقه را پیدا کړې. یعنې زه اوس تاسو ته درښیم. تاسو مثلا چې کله پکسلیب اپلیکیشن آن کړو، دلته کې په دې اپشن باندې کلیک وکړئ او بخښئ دوستانو په دې لاندې ځي به تاسو ته ښکاري، په دې باندې کلیک وکړئ. دلته کې بیا تاسو فروم ګیلري باندې کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره دلته کې دوستانو زه اوس تاسو ته درښیم. دلته کې به ستاسو ټول هغه تصویران راشي کوم تصویران چې تاسو ډاونلوډ کړي وي، نو هغه نه به یو تصویر تاسو انتخابوئ. په دې طریقې سره کم تصویر چې ستاسو خوښ شي هغه تصویر انتخاب وکړئ. مثلا زه دلته کې دوستانو دا تصویر انتخابوم. ګورئ په دې طریقې سره مې انتخاب کړو. اوس په دې کې موږ تاسو خپل یو تصویر لګوو. په دې ځای کې تصویر لګولو لپاره به په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. بیا به دوستانو په انپوټ باندې کلیک وکړئ. دلته نه به تاسو ورته خپل یو تصویر انتخاب کړئ چې د کوم تصویر انتخابول غواړئ. مثلا زه ورته غواړم چې دلته کې دا یو تصویر ورکړو. اوس د دې تصویر سلیکټ کولو وروسته دلته کې په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا به راشئ تاسو به 1 by 1 باندې کلیک وکړئ. بیا به دا تاسو راوړئ خپل تصویر چې کوم دی هغه به سلیکټ کړئ. څومره چې تاسو سلیکټ کول غواړئ هغه په صحیح طریقې سره سلیکټ کړئ. هغې وروسته په دې بټن باندې کلیک وکړئ. د لنډنۍ اپشن به تاسو ته ښکاري، په دې باندې کلیک وکړئ. اوس همدا تصویر چې کوم دی دا تاسو په داسې سایز کې راولئ چې دلته کې بالکل دې سره سیم راشي. دا تاسو ته ښکاري. ګوره زه تاسو ته په ویډیو باندې ډېر ټایم تېرول نه غواړم، نو دا تاسو په دې طریقې سره ښه صحیح سایز ته راوستلی شئ. بیا ګورئ که چېرته تاسو غواړئ ټیکس پې ایډ کړئ، نو دلته کې په ای باندې کلیک وکړئ. په ای کې دلته کې په ټیکس باندې کلیک وکړئ. ټیکس باندې کلیک کولو سره بیا په ایډیټ باندې کلیک وکړئ. ایډیټ کې بیا تاسو یو نام ور ولیکئ، کوم نام لیکل چې غواړئ هغه تاسو لیکلی شئ. هغه وروسته دلته کې تاسو ته د فونټ اپشن درکوي. فونټ کې تاسو چې کوم رنګ فونټ ور لګول غواړئ هغه سلیکټ کړئ. هغه وروسته
دلته کې راوړئ په دې ځای کې پرېږدئ. دغه شان تاسو د نورو ډیزاین چې کوم دی کوم یو ډیزاین ستاسو پکې خوښیږي هغه ډیزاین هغه چې کوم دی تاسو استعمالولی شئ. هغه بل ډیزاین چې کوم د ټولو ډیزاین به تاسو ته میلاویږي. نو د ډاونلوډ کولو طریقه مې هم در زده کړه. که چېرته مو د ویډیو خوښه شوې وي ویډیو ضرور لایک کړئ. نوره ویډیوانې به زه هم په همدې ډیزاینو باندې جوړوم. ښایسته ښایسته ډیزاین به تاسو ته ډیزاین کوم هغه به تاسو ته راوړم. نو تاسو به کولی شئ چې دغې نه هم نور ښایسته کمې ډیزاین چې دي هغه وګورئ. نو د دې لپاره زموږ پیج لایک کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ. همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر ولې ویډیو د لیدلو په امان.